د چترال ښکلې سیمه او ویرلشت تر اوسه پورې د چارواکو سره سیلانیانو د سترګو نه هم پټوه. او ویرلشت د وادي ارکري بې کچه ښکلې سیمه ده چې د افغانستان پولیس سره جوخته پرته ده. دې سیمه کې 14,000 خلک اوسېږي، خو د دوی ژوند هر وخت خطرې سره مخ وي. د دې سیمې د پاسه د غرونو په څوکو ډېر زاړه ګلیشر یعنی د اورو غرونه پراته دي، او په موسم کې د بدلون په وجه دغه ګلیشر څه وخت هم چودېدی شي. د سیمې خلک وایي چې دوی شپه او ورځ په یره ژوند تېروي چې هسې نه د برفاني توده وچوي او د سیلاب سبب وګرځي. ना तो दिन को सही से बैठ सकते हैं, ना रात को सही से सो सकते हैं, और यही 4-5 महीने हमारे कमाने के होते हैं, क्योंकि इसी महीने हमारे यहाँ पे काश्तकारी होती है. यही बांध फिलहाल तो ये बांध अगर लगा के इसको रोके तो बस यही हो सकता है फिलहाल. इस मौसम में तो ये जन्नत है, मगर जन्नत की सर पे तो खतरा खड़ा है. इस ग्लेशियर की वजह से यहाँ का लोग तो ना तो सही सो सकता है और ना सही बैठ सकता है. अगर हम पाकिस्तानी है तो हमारा भी कोई बंदोबस्त करे, यहाँ कोई इधर का एक दीवार भी लगाए पानी के लिए, वो तो कंट्रोल करेगा. د سیمې خلکو زموږ ټیم ته ډېر په خلوص سره هرکلی ووی او په دې خبر ډېر خوشحاله وو چې 15 کاله پس په لومړي ځل د میډیا ټیم دې سیمې ته راورسېدو. सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप पहली जर्नलिस्ट है कि आप ओवी लस्ट में तशरीफ़ लाए और यहाँ के मसाइल के बारे में रिपोर्टिंग कर रहे हैं. यहाँ पे ग्लेशियर आपके सामने नज़र आ रही है, ये हर वक्त इस इलाके के लिए मुश्किलात का बाइस बनते हैं. د سیمې زنانو هم خپل ستونزې په دې ټکو کې بیان کړي. ख़वातीन के लिए और बहुत से मुश्किलात हैं, उनके लिए रोज़गार नहीं है, कहीं जाकर वो कुछ करने को न टीचर सही टीचिंग करने को स्कूल है, उसको ले जाते हैं चित्राल ले जाते हैं, अगर चित्राल नहीं पहुंचता रास्ते में उसका डेथ भी हो जाता है. د خلکو د صوبایي او وفاقي حکومت سره سره د بین المللي ادارو نه هم غوښتنه کوي چې د ښکلې سیمه دي د سیلاب د تبعین نه بچ کولو لپاره دلته حفاظتي بندونه جوړ کړي، هسې نه چې دا ګلیشر وچوي او د دې سیمې نام و نشان هم ختم کړي. د یادونې وړ دی چې څو کاله مخکې دې سره جوخته د مومي په سیمه کې همدغه شان د اور یو غر راغورځېدلی و چې پکې ګڼ شمېر خلکه په حق رسېدلي وو. د هغې پیښې نه پس اوس د دې سیمې خلکه هم د دې ګلیشر په وجه خپل جان او مال په خطره کې محسوسوي. اخندزاده ګل محمد فاروقي، چترال.